بسم الله الرحمن الرحیم. ښایسته درسونه مو ورڅخه روان دي مخته. راځو موږ تاسې د دې پاراګراف نیمه خوا دې خوا پاتې ده چې موږ ورڅخه بحث وکړو د دې څخه چې دا څه دي. اول که چېرې تاسې راسئ مساوي او آر این ډي شیفټ کوئ شروع کوو په دې شکل سره معلومات ولیکئ. راځئ وعلیکم السلام. او تاسې په کوم پاراګراف کې خپل کارسر ودروئ. صحیح ده، په کوم پاراګراف کې کارسر ودروئ او تاسو تر راسي دلته د انکریز انډنټ او ډیکریز انډنټ په نوم دوه کمانډ لري چې د دوی وظیفې دا دي چې تاسو په کوم پاراګراف کې کارسر درولې او تاسو دلته په انکریز اوس باندې فاس کو په انکریز باندې ځکه کلیک نسمه دا به د هغه پاراګراف څخه مخته به ډکه کوي، مخته به وړي. صحیح ده، دا رقم به غونډې ګوره سره خلاصي دي. او که ډیکریز کلیک کړئ ډیکریز کمښت څخه څه دي راکموي. صحیح ده، راکموي نه هدف دا دی چې بیرته خپل عادي حالت ته راوړي. سره په دې باندې خلاص مشکل خو دې کې نه دا داسې کار هم کوي چې تاسو دلته راځئ د مابین په یو پاراګراف باندې کارسر د دې په سر کې درولئ نه او بیا تاسو په دې بټن باندې کلیک کوئ، دا هغه منځنی پاراګراف څه کوي مخته وړي. صحیح ده، یعنې تیروبیر کوي. ته کولی شې چې په دې باندې پاراګرافونه یو د بل څخه تیروبیر کړي چې د یو چا چې ورته فهم واوړي او سر یې په خلاصي. او بل چې کله تاسو دلته راسئ فرض کړه دا انتخاب کړئ ټول او دلته راسئ دا بټن ته ادامه ورکوئ. ګوره چې څونه معلومات تاسو انتخاب کړي هغه ټول معلومات مخته ډکه کوي. یو هغه ترتیب چې د پاراګراف په سر کې په اول لاین کې خپل هغه کارسر درې یوازې مطلق هغه پاراګراف مخته وړي او که د ټول انتخاب کړه معلومات ټول انتخاب کړه بیا ټول معلومات هم داسې مخته وړي او بیرته تاسو کولی شئ چې هغه خپل اصلي موقعیت ته راوړي. سم په خلاص په دې باندې. بله زه تاسو دلته لاندې د دې سره که نه لاندې به آخر درته وایم د دې سره برابر دلته تاسو دوه آپشنونه نور لرئ چې دا ډېر مهم دی. په دې باندې ښه په تفصیل سره بحث درته کوم او تاسو ما سره غواړئ. که چیرې ستا په کمپیوټر کې دا رقم مختلفې ژبې انسټال لکه موږ ویلي وو چې دري، پښتو، فارسي دا ژبې به مو څنګه انسټالولې نو دغه دوه آپشنونه واورئ چې دا به په ورډ کې هم وي چې یو ته لیفټ ټو رایټ ټیکسټ ډایریکشن وایي او بل ته رایټ ټو لیفټ ټیکسټ ډایریکشن وایي. که چیرې دغه ژبې ستا په کمپیوټر کې نه وي یوازې ته انګلیش ولرې نو ستا په ورډ پروګرام کې به دغه شی هم نه وي. اوس یې درته ثبوت کړم. ګوره ځکه کېدای شي بعضې کسان ته سبا سوال پیدا شي ووډ کې اخته یې مطلب راسي دلته چې ګوري دلته دا دوه آپشن نه وي بیا د سره جنجال دی بیا دغه مشکل دی چې دی بیا سر خلاصوي. نو داسې یو کار تاسو وکړئ. اوس به زما په کمپیوټر کې د هر څه نه مخکې به زما کمپیوټر کې ژبې ختمې کړم یوازې به انګلیش پرېږدم. صحیح ده، دا به هغه ترتیب درته جوړ کړم. که چیرې زموږ په کمپیوټر کې د انګلیش څخه بغیر بله ژبه نه وي نو دا شی به کار کوي که به نه کوي. د دې معلومات به ځان تاول وکړو. را به موږ به په ریجن ان لانګویج باندې کلیک وکړو. موږ کولی شو چې دغه طریقې سره ژبې هم ختمې کړو ستاسو باندې. ریجن ان لانګویج دا دی. صحیح ده، په دې باندې کلیک کړئ. سم د هغه څخه وروسته چې کله تاسو په دې باندې کلیک واخیستئ کیبورډ ته راسه، چینج کیبورډ ته راسه. کله چې یوه ژبه له منځه وړې په هغه ژبې باندې مستقیم کلیک نه سئ، ریموو ورته کلیک کړئ. د هغه رقم فرض کړه پښتو افغانستان کلیک کړئ، ریموو کلیک کړئ، دا اپلای کړئ نو یوازې د انګلیش پرېښوئ. یوازې چې د انګلیش پرېښوئ دلته اوس موږ ته معلومېږي ګوره دغه ځای کې اوس هغه لانګویج بار ختم شو هغه چې موږ به ژبې انتخابولې او دغه آپشنونه لا تر اوسه شته. دا ولې شته؟ دا ځکه چې تا دا ورډ اوس تر اوسه خلاص پرېښی ته یې وایي دا بند کړه بیا به وګورو چې څنګه زده که یا اوس که چېرې تاسې آینده کې ورډ پروګرام را خلاص کړئ او تاسې دلته ګورئ دا دوه آپشنونه څه شوه هغه نشته. دوه آپشنونه وو چې د لیفټ ټو رایټ ټیکسټ ډایریکشن په نوم باندې موجود وه دا ختم شولی. علت همدا دی چې موږ په خپل کمپیوټر کې ژبې ختمې کړلې او د هغو دوه کمانډو وظیفه څه وه. د هغو وظیفه دا وه که چېرې تا غوښتلی چې د پښتو معلومات وویشته کې یا اردو یا عربي دغه ژبو معلومات ټول د رستې خوا څخه شروع کړي نه نو تا به هلته رایټ لیفټ ټیکسټ ډایریکشن ورته انتخابوئ. که به دې چیرې غوښتل چې د انګلیسي معلومات یوازې اضافه کړې نو تا به ورته لیفټ رایټ څنګه مخکې وو هغه شکل به درته اخیستی. ولې اوس موږ دا شی ختم کړئ. ژبې چې موږ ختمې کړلې د دې هدف دا دی چې زه نه غواړم چې په مختلفو ژبو باندې لیکنه وکړم، زه یوازې په انګلیش ژبه باندې لیکنه کوم. صحیح ده، نو چې په انګلیش باندې یوازې لیکنه کوې نو بیا خو ډایرکشن ته ضرورت نشته. انګلیش معلوم دی چې د چفې د خوا څخه موږ څه کولی شو معلومات لیکای شو روزمره د چفې خوا څخه معلومات لیکو او هېڅ مشکل به نه وي. بیخي هغه دوه آپشنونه چې تاسو ته راغلي وو هغوی ته اوس ضرورت هم نشته. هغوی ته په هغه زمان کې ضرورت شته چې ته د دوو ژبو څخه استفاده کوې کار اخلې. ولې؟ ځکه اوس یې درته ښیم. تاسې راسئ دلته به موږ په کنټرول پینل کې بیا دغه ژبې را پیدا کړو او را بس اوس به وګورو یوازې په پښتو ژبه زه راواخلم بس ضرورت نشته، اضافه ضرورت نشته. کیبورډ ته د کیبورډ څخه کلیک کړئ، پښتو افغانستان پیدا کړئ، کیبورډ دا به چیک مارک کړئ، دا به اوکې کړئ، دا د ژبې
انسټالیده یا پیدا کېدل سول دا موږ تاسو عین زمان کې دا بوکې کې اوس تاسو ګورئ دا شی را پیدا سول لانګویج با او دلته هغه دوه اپشن رانه لولي ځکه یو واره به دا بندو دا به شرط پکړي صحیح ده دا بندې دوباره چې کله ته دا اخلاص کې او دلته راسي دا دوه ورځ بیا اضافه سول صحیح ده دا نو اوس ګوره اوس کچیر تاسو دا اوس ترتیب ته ګورئ ستاسو متن یا ټرافیک د کوم طرف څخه چې طرف نه انګلیش دی ورسې دا خطکش وګوره خطکش نه معلومه ګوره یو دوه درې دی خاص شوې دا سره غلي دی صحیح ده کچیر مور ته رائټ ټو لیفت ټیکس ډایرکشن ته واخلو نو ګوره دا خطکش د دې خاص څخه ته فکر وګي د دې خاص خو داسې موږ بچو معلومات لیکو چې هغه رسته ترتیب جوړي یعنی پښتو اردو عربي دا وجه باندې کله موږ لیکنه کوو نو موږ دا طرف وردا الته لاندې خو نه هغه به تور تاړه هغه ته شي ورته اړ چې پکې مې به زه ټرافیک یا لیکنه کومه ولې دغه د لیکنې یا د لیکلو لیکل دا کوم ژبه نه چې لیکنه کې دا کوم ځان دغه ترتیب غواړي چې د کومه خاصه لیکنه شروع کړي چفا کرستا دی صحیح ده او دلته چوس فاس که اوس کله موږ دلته ګوره ډایرکشن واړوي فاس که پښتو ترتیب ته مرا واړوي یا فارسی یا اردو یا داسي نو اوس موږ په دغه ژبه کې یو ژبه هم دلته ورته انتخابو چې کله هغه ژبه مرته انتخاب کړه بیا به نو هغه موضوع نرمه او صحیح او سالمه مختزي سم په خلاص ودی باندې کچیر موږ داسې کار وکړو چې دلته فرض کا دلته ډایرکشن بیرته لیفت او رائټ ورته وایي ان د چپینه رسته طرف ته ګوره خط کا شو هغه ټول شنم دا خاصه کسوله هغه په خوري ترتیب سو نو بیا به دلته ژبه مرته اړو که څنګه ها ژبه بنوم بیا ورته اړو ځکه چپا طرف انتخاب کړو ادم نه د انګلیش اخو صحیح ده او کته ډایرکشن د ساتر طرف ته راوړوي د ساتر انتخاب کې خو نو مطلب دا چې یا ته پښتو لیکي یا فارسی یا اردو لیکي سم خلاصو عجیب به ورسته وسره اړو چې په کومه ژبه باندې کنه کو هو ډایرکشن واغه فرق سره کوي سم خلاص په باندې او ولي دا کار ولي کو کچیر موږ تاسو کو چې فاس کا دا اوس ډایرکشن چې تاسو نه د انګلیش څخه شروع دی انګلیش طرف دی او موږ اوس نشو کولای چې پښتو باندې لیکنه وکړو په پروګرام کې کولای شو خو بعض اوقات کې بیا څه جنجالونه جوړي مشکل ګوره سبا ته داسې یو موضوع استاد درکړي وای فاس کا تاسو ته انګلیش موضوع درکړي نه دغه پښتو موضوع درکړي په پښتو یو ټرافیک یو موضوع درکړي وای ته دا جوړ کړی سیمینار درکړي په هغه کې یو لغت د انګلیسي هم راځي نو بیا چې کله ته پښتو ټرافیک لیکې دته او تا ډایرکشن صحیح ډایرکشن نه یې اخیستی ډایرکشن د بلې ژبې اخیستی نو بیا چې کله ته دا ټرافیک ادا موضوع ته لیکې هغه پښتو کې چې یو لغت انګلیسي ورې ځکه کې بیا په ټاکر کې راځي څنګه په ټاکر کې راځي اوس دلته تراسه ګوره فاس کدا ډایرکشن اوس کوم ډایرکشن اخیستی نه انګلیش ډایرکشن اخیستی او زه تر راځم ګوره موقتی دلته ورته الایمنت رسته طرفه خام نظم کارسر اوس سم ډایرکشن ګوره الته چپا طرف ته خوزما کارسر کم طرف ته رالی رسته طرف ته رالی او زه اوس ژبه مرتدایم پښتو اړم په پښتو باندې فاس کوم موضوع مې روانه کړې د نو څه مشکل لیکل کېږي اوس هم لیکل کېږي خو په ټکر کې راځي ټکر کېدل یې څه رقم کار دی که چې دلته اوس راسي دا ورته انګلیش کې او تر څو چې ګوره کلام صحیح دی یا فین نو دا وګور د سر کې انده بدل د دې پیدا ما راغلی وای هغه د سر کې راغلی او کله چې ویل د تراسي بیرته ورته پښتو واخلې ته بیا پښتو موضوع د هغه پن په مربوط کې هغه بیا بیرته دې سر کې ورنشته صدا سره کم ګډ وډ کارسو ها دا خو جنجال درته جوړي ورسم چې دا رقم په سر درکې ځکه دا اوس ولې دا ولې داسې کېږي ولې داسې منظم ترتیب نه جوړېږي علت څه دی علت دا دی چې موږ ټرافیک یا زموږ هغه سیمینار موضوع چې موږ ته استاد راکړی دا پښتو ده یو لغت پکې د انګلیسي راځي او موږ ډایرکشن د چا اخیستی دی د انګلیش ډایرکشن واخیستی د ساس فکر دی ګوره ما انګلیش ډایرکشن اخیستی که چیرې بیا زه داسې کار وکړم ګوره دا اوس تاسو مخه کې کوم که چیرې زه عبدالمالکه ډایرکشن رسته طرف واخلم ګوره دا د رسته ډایرکشن واسطه یعنی رائټ لیفټ او اوس خپل کارسر هم رسته طرف ته ورسره راوړم او زه دلته راسم فاس کا په پښتو باندې موضوع لیکم مخ ته وړم او یو لغت پکې کې فاس کا د انګلیسي را لې فاس کا د ما پین نوشته کوي اوس په ټاکر کې راځي ها ګوره بیرته په انګلیش پښتو واخا برابر لغت ولري هغه مشکل بیا اصل څه باندې کې چې حالت سره چپا ورسته بس یا ګډ ور بس سم خلاصو ځکه زمو موضوع ډیر پښتو ده یا فارسی ده ډېر موضوع مو دا یو لغت پښتو انګلیسي راځي نو موږ د صحیح ډایرکشن اخیستی ځکه رائټ لیفټ نه زیاته موضوع مو دی پښتو ده اصلي ټرافیک مو پښتو دی او که چیرې داسې وي چې بیا اوس بیا تا ته اوس استاد داسې موضوع درکړي چې فرض کا انګلیش انګلیش نه انګلیش اوس بیا انګلیش په ټاکر کې دی څنګه په ټاکر کې دی ډایرکشن ته چې شي اخیستی دی پښتو هغه د پښتو لپاره اوس سم نشته ترتیب هغه تاسو کته چې مثال وکړي ټاکر کې نه راغله پښتو لپاره اوس د سمزو اوس بیا د انګلیش لپاره په ټاکر کې دی څنګه په ټاکر کې دی ډایرکشن باندې رائټ لیفټ اکسری اند درسه څخه چپا طرف ته
پښتو مې اخیستی دی خو که چیرې دلته راسم فرض که دلته راسم کارسر دې چپه طرف ته راوړم او دلته ژبه ورته انګلیش واړوم زه په انګلیش باندې دا رقم جملې نوشته کوم یو لغت اوس د پښتو په مابینځ کې استعمالوم ګور دا بیا په ټکر کې راځي وینې اخر سر کې بیرته رالی بیا چې کله دلته انګلیش ورته کوم هغه ګور بیا به هغه پسې راسي یعنې بیرته په ټکر کې رالی ترتیب برابر نه سو سم خلاصو نو په دا شی باندې سم سر خلاص کېدم بیا سبا ستړي کوي نه ده سخت به ستړي کوي نو ځکه سبا که تاسو ته بیا پوهنتون دغه ځای کې به سیمینارونه درکوي دا شان درته لیکل غواړي بیا که چیرې ستا دغه یو شی نه زده دغه دوه اپشن نه نو په تا باندې به یو سیمینار لیکل شپې وخت ونیسي صحیح ده دا رقم ترتیب دا زده کړي سرداري کارت سم حتمي وګورئ صحیح ده ځکه زه په تفصیل سره درته وغږېدلم که نه ما به درته ویلي وای چې دغه چپه خلاص کړي که نه که یا بله څه واس خلاص نو سم مثال مې درته وایي دا شی مې هم درته وایي چې دا د سیسټم سره هم کار لري که په سیسټم کې کارت پینل کې تاسې هلته ژبې ونه لرئ صحیح ده د انګلیش څخه بغیر نور ژبې ونه لري دا دلته ورکېږي دا بیا نه صحیح ده او که چیرې هلته ته نورې ژبې ولرې دا خپله ورسره پیدا کېږي دغه رقم دلته موږ تاسې ګوره سوټ لرو دې ته متوجه شئ دا درته وایم سوټ اصل کې ترتیب ورته وایي چې دغه موضوع بیا مخکې را روانه ده په جدول کې هلته یې موږ پوره وایو خو دلته زه یو سپک مثال درکوم چې ما ستاسو سره ترتیب باندې انسان خلاص کړي هغه یو څه فهم ځینې واخلي ښه دی فرض که زه لیکم 1 3 5 4 2 8 9 10 لس اوس د ترتیب مسلسل دی دا شماره چې تاسې وینئ دا اوس مسلسل راغلی ده مسلسل نه ده داسې پس په حساب د یو څخه تر لسو پسې پوره دی خو ګډوډ راغلی نه یو په بل پسې مسلسل نه دی نو که موږ غواړو چې دا یو په بل پسې مسلسل که دا رقم یو کار زموږ سره شوی نو موږ دلته راځو په سوټ باندې کلیک نیسو او په سوټ کې بس ترتیب تیار نور برابر دغه نور شیان بیا زه هلته مخکې موضوع په جدول کې را روان دی بیا هلته درته پوره وایم خالی تاسو بس نور اوس کار مه بل لرئ فقط دا وکېږه اسنډینګ د ا څخه تر زې ته برابرول ته وایي یعنې ترتیب سیده کول ترتیب منظمول اوس چې کله دلته راسئ ته دا وکېږې اوس ګوره دا د 1 2 3 4 5 6 قسم هغه حساب ما ګډوډ لیکلی خو هغه د څه رقم کوي مسلسل یې حساب خلاص یا فرض کړه تاسو داسې کار کړی دی لیکلی مې چې ا ده صحیح ده سی ده ډي ده ای ده بی ده اف دی زه داسې تفاس که تر زې ټه موږ کار کړی دی اوس د ترتیب برابر دی سیده دی مسلسل دی نه دی مسلسل نو که چیرې موږ دلته دا انتخاب کو دا انتخاب کو او بیا موږ دې ځای کې ورته سوټ کلیک کو او اسنډینګ تیار ترتیب انتخاب دی بس دا وکې که چې دا وکې که اوس ګوره ای بي سی ډي ای اف جي زه بس تر دې ټه پسې دا برابر یم که د میاشتو نومونه یې که فرض که د اشخاصو نومونه یې چې په دغو حروف سره شروع شوي دا ټول درته برابر یې سم خلاص شو هغه مو پوره موضوع بیا ته جدول کې وایي دې ته تشویش مه کوئ صحیح ده او راځو موږ دا بل انتخاب کړو دا بل منځ ویسو بل تاسې دلته بل موضوع دې کې لرئ د شو هایډ ما تاسو ته فکر مو اول سره درس مې شروع کړی ما نن ډېر مهم بحث دی دې ته سم متوجه شئ صحیح ده دلته موږ تاسو ته شو هایډ پر باندې یو بل ډېر مهم اپشن لرو د دې شو هایډ ښکاره کول پټول اوس هم دې څخه مطلب چې دی که دا اوس داسې موږ کلیک وکړو دلته خاص نتیجه نه باسي او که چکمار کلیک ځینې وباسو دا خاص نتیجه نه ورکوي نو بالاخره دې به وظیفه شي وظیفه یې دا ده چې کله ته د کیبورډ څخه ما سره آر ان ډي شفټ کوو شروع کوو زما دا رقم معلومات نوشته کړې که چیرې ستاسې پای کله چې به ما معلومات نوشته کړله ما چې به کله دا معلوموله چې د پاراګراف شروع په کوم ځای شوې ده نو ستاسې پای ما به دلته شماره یا به همداسې بولېټ ورکوي نو هغه د پاراګراف شروع ما ته ښیي که یا وایي ستاسې اوس فرض کړئ لازم زه دې په ځای باندې دا رقم شماره وکړم تاسو ته وایي ستا اولنی پاراګراف په دغه ځای شروع شوی دی دوهم دې په دې ځای باندې درېیم دې په دې ځای باندې شروع شوی هغه د شروع نقطه یې درته ښیي د شروع د لاین سره برابر یو نمبر یې ورکړی دی سم په خلاص په دې باندې ولې د مات ځای نه درته ښیي چې دا ستا دغه پاراګراف اوس په کوم ځای مات شوی دی دا بل دې په کوم ځای باندې شوی دی ځکه داسې که فکر وکړئ چې ګډوډ سودان صحیح ده هغه د مات ځای نه درته ښیي نو که تاسو په دغه بټن باندې داسې کلیک ونیسئ تاسو ته به د دې د پاراګراف هغه د مات ځای درښیي ګوره دا پاراګراف یعنې موضوع آفرین چې تاسو په دغه ځای کې انټر ولئ د انټر چې دې ولئ د انټر سره موضوع ماتېږي نه کته کېږي چې موضوع کته کېږي د هغه په آخر کې دا رقم یو ټکی ورکوي سم خلاص په دې باندې دا رقم یو نقطه ورکوي خالي دا د دې څخه دا معلومېږي چې په دا ځای باندې د یو سړي موضوع کته کړې ده فرض کړه په دا ځای باندې د بل سړي موضوع کته کړې ده په دې ځای باندې مو د بل سړي موضوع کته کړې ده صحیح ده سم خلاص په دې باندې دغه رقم چې کله موږ دا انتخاب کوو موږ ورته دا کلیک کوو دا به باسي او که دلته راسو دا ورته نن کوو نو دا به هم باسي صحیح ده مشکل په دې کې نشته بل تاسو دلته راځئ ګوره بل ډېر مهم ټاپک دی چې هغه د سپیسینګ دی که چیرې موږ دغه معلوماتو ته ګوره دا په یو نارمل حالت کې د عادي حالاتو کې چې دوی تر مابینځ کومه فاصله ده یا کومه فضا ده خو دا یو عادي حالت دی که موږ په دې باندې کلیک ونیسو دلته اوس 1.0 پسې تاسو کم اندازه لري که چیرې دلته راځي 1.15 واخلئ ګورو دوی تر مابینځ هغه فاصله زیاتېږي د لاینو د پاراګرافونو د ټول تر مابینځ که 2.0 واخلئ یا 3.0 واخلئ ګوره ستا هغه د لاینونو یا پاراګرافونو تر مابینځ فاصله څه کېږي زیاتېږي
دې مقصد چې دې مقصد دا دی عبدالمالک چې تاسو څوک وایي دا نیمه صفحه معلومات ته لیکلي دي دا نیمه دی خو ته صفحه ټوله پاتې ده وایي دا نو څه دی ته د سکارو کوم چې دغه معلومات په ټوله صفحه باندې تقسیم کا په ټوله صفحه باندې نو دلته راځي تا کلیک کړئ 3.0 وتا کې دا به په ټوله صفحه باندې د شي کې تقسیم وکړي په ټوله صفحه تقسیم کړئ راکا وایي څه نه خبره خالی ده او که تاسو ته مطلب ګوره 2.15 ورته واخلې اوس دا معلومات وستا په ټوله صفحه باندې شي سي تقسیم وځي ولی تقسیم سره زیات سره معلومات یا ولې د معلومات تر مابین فاصله ده صحیح ده نو موږ دلته راځو دا کلیک کوم ورته وایي چې بس دې څه کارو کدا نارمل کله نارمل شي ته تاسو نو دا بیرته خپل عادي حالت ته اوړي بل که تاسو فکر وکړئ دلته د دغه پاراګرافونو تر مابین یو لین فاصله سته دا ګور دغه ځای سپین دی بیا دغه ځای سپین دی ګور چې کم تعداد فاصله سته کته غواړئ چې دوی تر مابین دغه فاصله کته سي بند سي دوی سره چسب کې نو دلته راځي د څه په دې اپشن باندې کلیک وکړئ ریموو سپیس افټر پاراګراف ورته واخله ریموو ختمول ته وایي سپیس هغه فاصله ته وایي افټر پاراګراف تر پاراګراف چې وروسته راغلی ده صحیح ده نو تاسو ګورئ هغه پاراګرافونه اساس معلومات او سره چسب سره اوس به د ډېر معلومات په یوه صفحه کې ځایږي ځکه دوی سره کوم سره راغله چسب سره راغله او که چیرې موږ دلته راسه ورته وایي چې ناس 8 سپیس بیفور پاراګراف د هر پاراګراف وروسته فاصله ورته ورکوه نو بیرته هغه فاصله څه کوي ورکوي دغه شی باندې سره او چې انټر وایي بیا یو پاراګراف د بل څخه جلا کېږي سم بخلاص په دې باندې مشهور په دې کې نه صدره هغه فاصله ته ما بس ختمي یا اضافه کوي بیرته او که چیرې تاسو تر راسي ګوره که غواړئ چې د لینو ترمنځ ته 3.0 اضافه فاصله نه وه ولې که موږ تر راسو لاین سپیسینګ اپشن تر راسو او دلته 8 تر راسو په 8 کې موږ داسې زیاتو اوس به د یو لاین او بل لاین تر مابین څه پوره یو سړی ځایږي یو درېږي صحیح ده او نو اوس ته هغه لاس لاین 15 لاین معلومات په څو صفحو تقسیم سره د ګوره لاس صفحې صحیح ده بل صفحو باندې تقسیم سره یعنی په صفحه کې دی یو لاین راغلی سم خلاص په دې باندې ګوره تر مابین فاصله ډېره زیاته شوه دغه ته ضرورت نه څه خو موږ داسې یو کار وکړئ صحیح ده دا نارمل که تر څو بېرته خپل عادي حالت ته راوګرځئ بل تاسو د شیډینګ پر باندې مسله دی لرئ یو شیډینګ دی یو هایلایټ دی ته خپل مابین له سفر کوي هایلایټ چې څونه معلومات راغلي هغه ځای ته ګوره خالي رنګ ورکوي دغه پاراګرافو تر مابین چې ګوره هغه سپین ځایونه دي هغه لینونه نه لري هغه نه لري ګوره پاس رنګ نه لري صحیح ده او هغه د دې لینونو تر مابین چې هغه نه لري ګوره سپین هغه یې پرېښي دي ولې که موږ تراس شیډینګ بیا دې ته ټول راغلی صحیح ده د څونه معلومات ته لري د هغو شاته یوه سایه شیډینګ سایه ته وایي خو دا بیا مختلف رنګونه دلته درکوي چې د هر رنګ څخه ته سایه ورته جوړوې سایه خو نوموړی وایي چې ذهن د دا راځي توره ده صحیح ده سایه توره ده ولې دلته مختلف رنګونه باندې کولی شي چې هغه ځان ته واخلو او اخر کې چې نو کلر ته واخلې بېرته ځینې باسي سم په دې باندې خلاص کړو نو سوټ او دغه اپشن چې تاسو دلته بیا وینئ ګوره چې بارډر ورباندې راګرځي لاین ورباندې راګرځي دا دواړه موضوعګانې تاسو ته په انسټیف کې را روانې دي چې درته ویې ښایم یوه موضوع دلته دا ده ګورم دا چې جدول وایي هغه سوټ موضوع چې لیا ورته راغلی دا د ګوره سوټ دلته پوره هغه میسج راغلی چې بیا موږ بحث ورڅخه کوو او هغه ترتیب چې ما مخکې درته ویل هغه دغه دی ګوره بارډر چې دلته بیا موږ په جدول کې وایي هغه دواړه موضوعګان د جدول اړوند موضوعګانې دي نو په جدول کې ډېر ښه ویل کېږي هلته په خالي صفحه کې خاصه نتیجه نه ورکوي نو دلته بیا موږ پوره بحث ورڅخه کوو نو دا اوس تاسو دا ګروپ هم خلاصو سبا تاسو په هوم ټیب کې بل ګروپ نیسئ چې د سټایل په نوم دا هم ډېر زبردست ګروپ دی صحیح ده سټایل نوم یې سټایل دی صحیح ده ښایسته نوم یې دی